د ننګرهار مرستیال والي د کمبو خوړ د تحکیم چارې وڅارلې. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی د جلالاباد ښار اړوند په حلقوي سړک د کمبو خوړ د معبر د تحکیم او ترمیم له چارو څارنه وکړه. نوموړي مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د دې پروژې پاتې چارې هم په ښه کیفیت ترسره کړي. د ننګرهار په 11 ولسوالیو او تورخم د کډوالو عمري کم کې د 148 میلیونه افغانۍ په لګښت 28 د څښاک پاکو اوبو شبکې جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په همدې تړاو جوړو شوو مراسمو ته د کلو بیا رغونې او پراختیا وزیر وویل د هیواد په لورو پرتو ولسوالیو او سیمو کې لوی او وړې پروژې پلي شوي دي او د اسلامي امارت مسؤلین د هیواد اقتصادي پیاوړتیا او ځان بساینې ته ژمن دي. د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت د ننګرهار 15 ولسوالیو کې د راستنېدونکو کډوالو ښارګوټو کې د 4 میلیونه افغانۍ په لګښت د پاکو اوبو د 9 شبکو جوړولو او 10 شبکو ترمیم د چارو د پیل پرانیسته وشوه. ننګرهار کې د 15 میلیونه افغانۍ په ارزښت شتمني له سوځېدلو وژغورل شوه. د ننګرهار صنعتي پارک اړوند د تاشکند سټیل میل فابریکه کې د برېښنا د شارټۍ له امله لګېدلی اور د اطفایې مسؤلینو له لوري پر وخت مهار او د ډیرو زیانونو مخنیوی وشو. د کندوز ځایي مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د څه باندې 15 میلیونه افغانۍ په لګښت د یوې پراختیایي پروژې چارې پیل شوې. د یاد ولایت د ټولګټو رئیس مولوي عبدالخالق حکمل باختر اطلاعاتي اژانس ته وویل چې یاده پروژه د کندوز شیرخان بندر، د کندوز تخار او کندوز بغلان د عمومي سړکونو کریډ اچولو، د دواړو غاړو ویالې او د استنادي دیوالونو د جوړولو پروژې چارې د یاد ریاست له لوري او د ټولګټو وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د 15 میلیونه 990 زره افغانیو په لګښت پیل شوي.